په هیواد کې به هغه موټر د پرزې په ډول وپلورل شي چې د چلش وړ نه دي. د ترافیکو ریاست وايي هغه موټرونه چې ماډلونه یې ټیټ دي د چاپیریال ساتنې ادارې سره په همغږۍ د خلکو اقتصاد او صحت ته په کتو د پرزه کولو دا لړۍ پیل شي. د محیط زیست اړخه د موږ د خپلو قوانینو له اړخه وړ دي دونه دي چې د مثلا چلښت ولري هغه وباسو د اسرائیل هغه موږ په دې برخه کې یعنی د پرزې په حیث باندې دی ته هغه کوو د پرزې په حیث باندې دی خرید هغه کوي په فروش باندې رسوي. د ترافیکو ریاست دغه راز زیاتوي له 2015 څخه د لوړ ماډل موټرو طرحه تایید شوې او له دې وروسته به له 2015 څخه جګ ماډل موټر هیواد ته واردېږي. د ترافیکو ریاست په خبره په هیواد کې نوي ماډل موټر زیات دي او له دې وروسته به د غیر معیاري موټرو مخه نیول کیږي. بنا په هغو معیاراتو ستاندردو یا دلایلو باندې چې هغه نه ایجابوي چې د 2015 نه د ښکته موټران نور افغانستان ته راوارد شي په اساس د کیفیت یې چې اوس مثلا دغه موټران 15 کاله او 20 کاله او 25 او 30 کاله چلیدلی دي. یو همدا عامل یې دا دی. بل د همدا عواملو نه دا دی چې شتون یې په افغانستان کې د موټرانو زیات دی نو نه غواړو چې د بېکیفیته وسایلو تعداد نور هم موږ زیات کړو. یو شمېر موټر چلوونکي بیا د ټیټ ماډل موټرو د واردات د مخنیوي په برخه کې د حکومت د پریکړې هرکلی کوي. بسیار اقدام نیک است. البته کار خوب است که بعد از مدل 2005 یا موتر وارد کنن پایین از رو نکنن چون که حال 2024 است این موتر حتما کهنه و فرسوده شده مشکلات تکنیکی را بار میاره مثل کال مشت گریبان هستیم سرمی شاسی های موتر خوردگی است کلش بسر میوده که موترها حتما تکر کرده یا شاریدگی داره. اقدامی که اخیراً دولت در رابطه با موترهای سال مدل 2005 خو یک کار خوب است که موتر زیر مدل که از کشورهای دیگه هم فرسوده میشه قابل استفاده نیست جمعه از نظر محیط زیستی به هر طریقش که برای وطن و برای محیط افغانستان خطرزاست. این که موتر از 2005 به بالا وارد شد و در قسمت محصولش هم یک ذره تجدید نظر شده و این خو یک کار اقدام نیک است. د ترافیکو ریاست زیاتوي هغه موټر چې 2015 او یا هم ټیټ ماډل دي وړاندې د هیواد بنادرو ته راغلي دي د یوه ګډ پلاوي له لوري به څېړل کیږي او بیا به هیواد ته د راتګ اجازه ورکول کیږي او د ترافیکو ریاست له لوري به اسناد ورته ویشل کیږي.